السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث شریف کې راځي چې دوی کلمې رحمان ذاته ډېرې خوښې دي، پر ژبه باندې سپکې دي او د عمل په ترازو کې ډېرې درنې دي، یعنی په تله ډېرې درنې دي. او بخاري شریف آخري حدیث هم همدا ده او په ژبه باندې دا ډېرې سپکې دي. په ژبه باندې څنګه سپکې دي چې دوی دومره سختي سره هم نه ویلې کېږي او اسان هم دي. او په حدیث کې هم د دغو ډېر فضیلت راغلی دی، هغه دا دی: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دغه کلمې دي، دوی کلمې دي. د دې بخاري شریف مسلم شریف هم نقل کړی دی، بخاري شریف آخري حدیث هم ده. نو زما قدرمندو عزتمندو، دغه تاسې هره ورځ د سره وظیفه کوئ، الله به تاسو په دې باندې اجرونه درکوي. نو دا رحمان ذات ته ډېرې خوندورې او خوښې کلمې دي، نو باید هره ورځ یې سړی ووایي او دا مخکې هم در سره شیر کړئ، د نورو مسلمانانو وروڼو ته ورسیږي، الله به تاسو ته اجرونه درکوي. والسلام.